دوستانو وخت مو په خیر. لکه څنګه ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به تاسو ته ویډیوګانې جوړوم په فوغوشان کې لس سوالونه به پکې وایم. نو خصوصا دغه څوک چې ماته شخصي درس وایي دا ویډیوګانې د هغوی لپاره دي. هغوی ته مې درس ویلی دی، البته په پښتو مې صحیح تشریح کړي. هغه بل خو دې کې چې دا پښتو تشریح نشته، دې کې صرف منګه جوابونه په نظر کې نیسو، صرف سوالونه او جوابونه زه تشریح کوم. څه رقم یعنی کوم جوابونه دا ډیر مهم دي. لس هر ویډیو کې به لس سوال له خیره مونږ سره په صنف کې چې د انجینر درګای او هغه د زلان صاحب د صافی صاحب د نور خويندې دي. نو دا د هغوی لپاره دا ویډیو ده. لومړی پوښتنه دا مونږه درس څو کټګوریان لري، څو برخه لري، خو دغه کوم اوس چې کوم سوالونه دي دا د ترافیکي لوحو په برخه کې دي. یعنی ترافیکي لوحې چې کوم دي ټول دا درس په مرحله مخ ته ځي. اوس لومړی برخه ده د ترافیکي لوحو د سوالونو لومړی برخه، لومړی لس سوالونه. لومړی ګوري ښه متوجه اوسئ. صحیح صاحب دلته وایي چې wie verhalten Sie sich. Warte bitte. Ja, dort وایي چې wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen. ان تاسو باید د دې ترافیکي نښان په وړاندې څه ډول چلند وکوئ. wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen. کله چې دغه علامه تاسو وګورئ، دا نښان یو څلور دا عموما په څلور لارو کې، یعنې دا معنا د ښي لوري څخه د راتلونکي لارې حق ښیي، ښي خوا نه څوک راځي. دلته به ته څه کوې؟ دلته به دا جواب پکې صحیح ده، bremsbereit sein. دا جواب څه ده؟ صحیح ده. او بل دلته لیکلي دي چې nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. یعنی یوازې د ښي لوري څخه راتلونکي ترافیک وګورئ. نه، دا غلط ده. دا اول صحیح ده، bremsbereit sein. او بل Geschwindigkeit vermindern، مطلب سرعت کم کوي. دا جواب هم صحیح ده. موږ bremsbereit او Geschwindigkeit vermindern دا دواړه پکې صحیح دي. راځئ دوهم سوال ته راځو. په دوهم سوال کې لیکلي دي چې welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen. دا معنی یعنی تاسو دا ترافیکي نښان له تاسو څخه څه ډول چلند غواړي. wie Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen. صحیح ده. دلته وایي په لومړی جواب ګورئ، دا تاسو کله دا هغه وګورئ دا ترافیکي نښان کوم ځایونو کې وي. دا د ماشومانو د شتون ښودنه کوي. یعنی چې ښایي سړک ته داخل شي که نه، زیاتره دا د ښوونځیو او د ماشومانو ساتنځایونو ته نږدې دا لیدل کېږي. صحیح ده. نو دا د خطر علامه ده. عموما دا علامه چې پورته څه کوه دا د خطر علامه ده. دلته وایي چې Geschwindigkeit vermindern، یعنی ته سرعت چې شی که کم کړئ. دا جواب صحیح ده. بل وایي چې höchste Aufmerksamkeit، مطلب دا ده چې لوړ تمرکز وساتئ. نو لوړ تمرکز دا معنی ته باید ډېر فکر ولرئ، دلته ډېر دقیق باید فکر وکړئ، لوړ تمرکز وکړئ. دا فکر دی باید ډېر اساس وي. لوړ تمرکز höchste Geschwindigkeit دا جواب هم صحیح ده. Bremsbereitschaft دا معنی د بریک لپاره باید چمتو اوسئ. دا جواب هم صحیح ده. دې کې درې واړه صحیح دي. دا هم باید ستوي. صحیح ده. اوس راځو بل سوال ته. دریم سوال کې په دریم سوال کې تاسو دلته ګورئ یو د اسونو ګاډۍ ګورئ. هر کله چې تاسو لوحه ګورئ، لوحه به د لاندې نه لولئ، پورته نه به نه لولئ. اول به لاندې ګورئ، بیا به پورته ګورئ، پورته لوحې ته. همیشه لوحې په دې ډول لولئ. سوال دی worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin. دې دا معنا ده چې دا ترافیکي دغه ترافیکي نښانو ترکیب څه ته اشاره کوي. دلته وایي چې auf ein Gefahrenstelle im Zusammenhang mit Gespannfeuerwerken. یعنی دا معنا چې د یو خطرناک ځای په اړه چې د اسونو ګاډیو سره تړاو لري. دا جواب څه ده؟ صحیح ده. دلته صرف د خطر علامه ده او خطر د اسونو ګاډیو سره خطر هغه امکان شته. نه، دا نور دواړه غلط دي. زه به بیا هم درته وایم auf den Vorrang von Gespannfeuerwerken vor Kraftfahrzeugen.
دا معنی چې د آسونو ګاډیو ته چې د موټرو په وړاندې د لومړیتوب ورکولو په اړه ده. یعنی دلته دوی لومړیتوب لري؟ نه، دا دوی لومړیتوب لپاره نه ده، دا غلط ده. دا جواب auf ein Durchfahrverbot vorgespannt Fuhrwerk. یعنی ګشپانفورورک هغه ته د آسونو ګاډي یعنی دا معنی چې د آسونو ګاډیو لپاره د تګ راتګ بندیز ده. دا جواب څه ده؟ دا جواب غلط ده، د بندیز نه ده. نو دې کې صرف دا یو دانه سي دا باید ستا کې سي ده. کوښښ کوئ څو دفعې دا ویډیو وګورئ. اوس راځو څلورم سوال ته. په څلورم سوال کې تاسو ګورئ چې دا علامه میش چې د سره علامه و دلته مطلب دلته باید تاسو متوجه خطر نشان ده. خطر نشان یعنی خطر وجود لري که چیرته تاسو به احتیاطي وکوئ. ګورئ یو نفر پکې دی. اول دا لوحه به تشریح کومه. دا خطر نشان دا د یو پیاده یا د تیریدو ځای د خطر خبر ورکوي. دا پیاده تیریدو ځای ممکن شوي پیژندنه یې سخته وي. ګورئ سوال ته به راسو بیا پې ښه پوهېږئ. سوال کې وایي چې womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen. وایي تاسو باید د دې ترافیکي نښان سره څه ته انتظار ولرئ. اول جواب چې دی mit Fußgänger die möglicherweise die Fahrbahn überqueren. وایي د پیاده خلکو سره چې ښایي سړک ته داخل سي. چې ښایي möglicherweise یعنی چې ښایي یعنی احتمال دا لري چې هغه ته داخل سي. نو دا نه دی چې ښی خوا نه چپ خوا نه. یعنی دا جواب صحیح ده ځکه یعنی پیاده کسان احتمال لري چې سړک ته څه شي داخل سي. دوهم چې دی دوهم جواب mit Fußgängern die Fahrbahn nur von rechts überqueren dürfen. وای پیاده خلک چې یوازې له ښي لوري څخه تر سره کوي. ګورئ دلته دا مطلب نه ده چې صرف د ښي خوا نه. دا جواب غلط ده ځکه ښي د دواړو خواونه دلته په دې سړک باندې یعنی په دې پیاده رو باندې دواړو خواونه د سړک نه خلک راوړي. یو دلته وایي چې دلته لیکلی nur von rechts، دا غلط. اوس دلته دا نو چې په کوم ډیری سوالو کې چې نو راغلي دا جوابونه عموما غلط دي. ډیری سوالو کې 100% کې نه شاید 99% کې. Mit einem Fußgänger Überweg der schwer zu erkennen ist. یعنی د یو پیاده رو د تیریدو ځای سره چې ممکن پیژندل یې سخت وي. صحیح ده. دا لو هغه ځایانو کې وي چې دغه دی دغه خطونه تا ته شاید لرې نه معلوم نسی یا یو دې په خاطر باندې دا یعنی دا د یو پیاده رو د تیریدو ځای سره چې ممکن پیژندل شوي سخت وي. mit einem Fußgänger Überweg der schwer zu erkennen ist. دی باندې ان شاء الله پوه شئ تر دې پورې. اوس راځو بل سوال وایو. پنځم سوال. په پنځم سوال کې دا مونږ ته وایي اول راځو دا لوحه خو هماغه لوحه ده. صحیح ده. په دې باندې خو پوهېږئ چې دا چېرته وي. اوس وایي چې wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten. یعنی تاسو باید د دې ترافیکي نښان سره څنګه چلند وکړئ. یعنی څنګه verhalten باید وکړئ چې کله دا وګورئ. دلته وایي چې besonderes aufmerksam sein. ځانګړې پاملرنه وکوئ. دا جواب صحیح ده. besonderes aufmerksam sein. دوم جواب bremsbereit sein. د بریک لپاره چمتو اوسئ. دا جواب هم صحیح ده. دریم جواب چې ده mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren. وای د متعدل سرعت سره د پیاده یعنی پیاده تیریدو ځای ته شي نږدې سي. د mäßiger Geschwindigkeit یعنی متعدل سرعت سره د پیاده رو نه شي تیر سي. نو دا جواب هم صحیح ده. یعنی ته باید ځانګړې پاملرنه وکوي چې دلته ورسېږي. د بریک لپاره باید چمتو اوسېږي ځکه امکان لري اخوا نه دې خوا نه څه خلک راسي تیر سي. او mäßiger باید متعدل سرعت پیاده رو دلته باید څه سي تیر سي. دا جواب چیرې درې واړه جوابونه صحیح دي په داسې حالت کې. صحیح ده. دا باید تاسو زده وي. راځئ زو پنځم سوال مې شپږم سوال ته راځو. دلته وایي چې für welche Gefahr waren Sie diese Verkehrszeichen. اوس دلته وګورئ دا لوحه وګورئ.
دا نوې لوحه ده صحیح ده یعنی تر اوسه چې کوم لوحې لیدې دا نه اوس دلته وایي چې دا ترافیکي دا اوس دا ترافیکي نښه څه معنا لري دا ترافیکي معنا دا نه لري چې دلته کوم تیاره میدان ده او که څه بله ده دلته دا معنا لري چې د قوي جانبي باد خطر د جانبي باد دې ته وایي چې د یو خانه به شمال وي باد به وي یعنی ډیر فشار خطرناک یعنی خطر یعنی د یو جانبي د قوي جانبي باد د خطر ته اشاره کوي دا معنا لري چې موټر ته جانبي حرکت ورکړي یعنی که چیرته تا موټر فرض کړه دا موټر ده دلته موټر لري ته په دې مسیر باندې روانې په دې مسیر فرض کړه په دې سړک دې خواته روانې داسې روانې صحیح ده فرض کړه داسې روانې دا لوحه فرض کړه په دغه ذکر ته دا لوحه لګېدلې دې دا معنا ده چې دې خانه شمال د تا باندې شمال راځي شمال د جانبي باد دې ته وایي چې دې خانه تا باندې باد را روان ده دا موټر د امکان لري که چیرته موټر د وړو کوي درته هغې کې اخواته یعنی دا مسیر بدل کې او دې خانه که بل موټر را روانو فرض کړه که دا سړک چیرته غټ وي دومره دوه طرفه وي سوري ته صبر وکړئ دا سړک فرض کړه دا دوه طرفه سړک وي او دې خانه بل موټر روان وي او ته ورته فکر ونه کوې دې خانه بل موټر روان وي صحیح ده او که چیرته دا شمال وي ته دې ته فکر نه وي او متوجه نه اوسېږي او دا مسیر دی یو دفعه موټر مخه دلته سي یا موټر دې په دې ځای کې راسي مخه یا خواته سي نو بیا حتما ټکر امکان شته یا کوم بل هغه اوسي که وړوکی موټر امکان لري چپه سي یا کوم بل سل رقم مشکلات راځي نو دې ته هم باید فکر وي ښه سوال دی چې vor welche Gefahr warnt Sie dieses Verkehrszeichen یعنی دا ترافیکي نښان تاسو د کوم خطر یعنی دا تاسو د کوم خطر څخه چې کوي خبروي دغه ترافیکي نښان تا خو مې اول تشریح اوس راځو سوال ته یعنی جوابو ته راځو سوال مې ویل چې کوم خطر دا وایي چې for Seiten wind چې wind شمال ته وایي یعنی مطلب د جانبي باد خطر ده Seiten wind ده دا جواب چیرې صحیح ده for Seiten wind یعنی دا موږ ته د دې خطر نه خبرې چې دلته جانبي باد دی دویم چې دی for einem seitlichen Versetzen meines Fahrzeugs یعنی د موټر جانبي حرکت خطر ده چی ده for einem seitlichen Versetzen meines Fahrzeugs یعنی د موټر د جانبي حرکت خطر دلته وجود شته نو دې جواب چیرې دا هم صحیح ده ځکه جانبي حرکت یعنی که دې خونه شمال راسي ته جانبي حرکت کوي نو ته خطر شته ده د جانبي حرکت موټر د جانبي حرکت کوي په پوه شو وخت هم شکل در رسم کوم مثال او دلته وایي چې Flugbetrieb یعنی د الوتنې فعالیت خطر ده نه دلته دا د تیارو لپاره نه ده د تیارو مرارو لپاره ده نه لګي صرف د باد په خاطر لګي نو دا جواب غلط ده دا دواړه صحیح دي شپږم سوال راځو بل سوال ته وم سوال کې موږ ته وایي چې دې کې لوحه نشته یعنی غټه لوحه نشته لوحې شته دي خو دغه وړې لوحې فرض کړه دا لوحه شوه دا لوحه شوه دا لوحه شوه لوحې شته یعنې څه غټ هغه نور غوندې نه ده دلته موږ ته وایي چې Sie fahren auf eine Straße mit einem Fahrstreifen vor jeder Richtung. Bei welchem Verkehrszeichen müssen Sie dem Gegenverkehr grundsätzlich Vorrang gewähren? دې دا معنا ده یعنی تاسو د داسې سړک پر سر روان یاست چې د هر لوري یو لاین لري څه معنا لري یعنی د هر لوري ګوره mit einem Fahrstreifen vor jeder Richtung یعنی د هر لوري نه یو لاین لري یعنی داسې یو سړک ده فرض کړه داسې یو سړک ده دا یو سړک ده فرض کړه دا منځ کې سپین ځای چې ګورئ همدا یو سړک ده دوه نه دي په منځ کې فرض کړه داسې هغه وي یعنی دې خوا نه مې موټر پې ځي دې خوا نه موټر پې ځي هغه خوا نه پې موټر راځي یعنی د هرې خوا نه یو فاغشترایفن ده صحیح ده نو دا لوحې عموما په داسې ځایانو کې وي فرض کړه که چېرته په داسې حالاتو کې دا لوحه وه په دې لوحه کې اوس موږ ته سوال یې چی راکړی سوال موږ ته ویلي چې by welchem Verkehrszeichen یعنی په کوم ترافیکي نښې سره müssen Sie dem Gegenverkehr grundsätzlich Vorrang gewähren یعنی په کوم ترافیکي نښې سره باید تاسو
تل د مقابل لور موټرونو ته لاره ورکړئ، یعنی ته باید لاره دې ته ورکړي. اوس زه یو شی رسموم، فرض کړه همدې کې یو بل چیز رسموم. فرض کړه دلته یو هغه ده، یو دغه به داسې رسم کو چې تاسو پې ښه پوه شئ. دا یو سړک ده، فرض کړه دلته یو پول ده، او دا سړک دلته وړوکی کېږي. چې کېږي دلته سړک وړوکی سو، داسې وړوکی سي، ځکه پول خو هغه لري دواړه خواو ته په یو شان. فرض کړه دلته وړوکی سو. دلته وایي ګوره عموما داسې ځایانو کې کومه لوحه لګېدلې وي، دې ځایانو کې دا لوحه لګېدلې وي چې کله پول وړوکی کېږي، دا دلته یا دلته لګېدلې یا دلته لګېدلې. نو که چېرته ته دې خوا نه روان وې، یعنې ته او اخوا نه یو موټر راغی، دلته یو موټر راغی، دا نږدې و او ته هم ورسېدلی او تا ته دا لوحه وه، نو ته به چا ته حق ولایت ورکړې؟ اول به ته پرېږدې چې هغه راسي دلته ننوځي او بیا ته لاړ سي، سره پې خلاص و. نو دلته د دې جواب صحیح ده. وایي دلته ویلي چې باید تاسو تل مقابل لوري موټر ته لاره ورکړئ، نو موږ دې کې لاره ورکړو. دا جواب څه ده؟ صحیح ده دې مثال کې. اوس یو بل مثال درته، یو بل سړک درته رسمو. فرض کړه دلته یو سړک داسې ده او دې نه مخکې موږ څه درلودل؟ فرض کړه 2 سړک هم درلودل او هلته سړک څه سوی؟ 1 سوی ده او ته په دې مسیر روان یې. نو دلته به کومه لوحه لګېدلې؟ فرض کړه په دغه ځای کې، فرض کړه دې ځای کې دا لوحه لګېدلې. دې دا معنا ده چې تر دې ځای پورې تا 2 سړکونه درلودل او دلته اوس ته یو سړک لري، سړک یو کېږي، دلته یو بل علامه هم درته کړې وي چې دلته سړک وړوکی کېږي، ته باید متوجه اوسېږې دلته، یعنې سړک دې باید بدل کړي، سړک یو کېږي دلته وړوکی کېږي. نو دلته عموما دا لوحه وي. نو که چېرته دا لوحه یې تا په دغه خوا کې وای، دې دا معنا چې تا خوا سړک وړوکی کېږي، د هغوی خوا سړک نه وړوکی کېږي، هغوی همغه یو سړک دا خوا نه تا خوا سړک وړوکی کېږي. نو ته که چېرته دلته یو موټر ولاړ وي په یو حالت کې ورسې او ته دلته، ته باید هغې ته وخت ورکړي، ته باید دلته داخل نه سې، هغې ته باید حق اولایت ورکړي. نو دا جواب هم صحیح ده، دا جواب هم صحیح ده. او دې څه معنا لري؟ دا دلته اوس دا 2 جوابه څه دي؟ صحیح دي. دا مې درته په عملي مثال کې وښودل. دې دا معنا ده چې خطر، فرض کړه دا عموما په دې ځایانو کې چې داسې یو سړک وي، ډېر تنګ سړک وي، عموما بعض ځایانو کې وي دا علامه وي، دې دا معنا چې دواړو خواونه خطر شته. دا عموما د خطر علامه ده، د سره علامه چې دې خوا نه او دې خوا نه خطر یعنې وجود لري. د دې دا معنا نه ده، د دې دا معنا نه ده چې ته باید مقابل موټر ته دې خوا نه کوم موټر روان وي او ته هغې ته حق اولایت ورکړې. نو دې جواب، دې خبرې جواب دا نه ده، دې د خبرې جواب دا دواړه دي. صحیح ده؟ نو دې کې دا دواړه صحیح دي، یعنې ته باید دغه دواړو کې مقابل موټر ته چې کې لومړیتوب ورکړي. اوس هم په مثالو کې ورته وښودل. صحیح ده؟ په اووم سوال باندې پوه شو. اوس راځو اتم سوال ته. اتم سوال کې وایي چې Sie fahren außer Ort an diesem Verkehrszeichen. صحیح ده؟ Sie fahren außer Ort an diesem Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten? دې دا معنا ده چې دغه لوحه چې ده، ګورئ دا لوحه، ښه متوجه اوسېږئ، دا لوحه چې ده، دا لوحه دا په کوم ځایانو کې دا د ښار نه بهر وي. یعنې که چېرته دلته وایي چې که تاسو د دې ترافیکي نښان څخه د ښار څخه بهر تېرېږئ، یو Innenstadt وي، یو Innenort وي، یو Außenort وي، که نه؟ اینا داخل ته وایي außer بیرون د ښار نه، دا اوس Außenort یعنې بیرون د ښار نه. وایي تاسو د دې ترافیکي نښان څخه د ښار څخه بهر تېرېږئ، یعنې بهر د ښار نه، دا ته بهر د ښار نه موټر کې روان یې او دا ترافیکي نښه راغله. نو دلته وایي چې in welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten. وایي دلته موږ ته وایي چې په کوم واټن کې د خطر ځای تمه کېدی شي. یعنې کله دا وکتلی دې دا څومره د دې لوحې نه څومره وروسته تاسو ته خطر راځي، دې نه څومره وروسته. نو ته باید پوه شې دلته چې دا د ښار به دلته عموما د 150 نه تر 250 مترو پورې وروسته چې ته یعنې خطر راتلونکی دی. ته باید پوه شې چې 150 متره ده، ګوره کیلومتر نه ده، یعنې ډېر نږدې خطر را روان ده. یعنې یا به یو ځای کې کار وي یا به کوم بله یو خبره به وي. صحیح ده؟
نو دا معلومات یو اضافي نښان په واسطه ښودل کیږي. صحیح ده؟ که واټن خورا کم وي یعنی مطلب کم وي دا یعنی درته وایي چې خطر ده. څومره متره؟ 150 نه تر 250 مترو پورې. دا د امتحان لپاره مه زده کوئ. که زده کوئ دې لپاره زده کوئ چې تاسو عملي ژوند خطر سره مخ نه سي. داسې لوحې خپل فامیل د خطر نه وساتئ. موټر کې سر ناستي دې په خاطر دا شی کوي دا باید تاسو زده کوئ. نو دا د 150 نه تر 250 پورې دا جواب چې ده صحیح ده. دا نور غلط دي. په دې باندې ان شاء الله پوه شو. صحیح ده؟ اوس راځو نهمې پوښتنې ته. لس سواله به وایو. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? دا معنا ده worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen؟ دا معنا ده چې تاسو باید د دې ترافیکي نښان سره څه ته پام وکړئ. دا ترافیکي نښان چې همیش ترافیکي نښان لولئ د لاندې نه به لولئ. دې دا معنا ده چې دلته خو خطر علامه یې ورکړې یعنی دا ترافیکي نښان خطر ځای ته اشاره کوي چې دلته وینټشپورت ورته وایي که نه یعنی دغه فرعي نښان چې ده دغه لاندې یعنی دا اصلي خطر ته اشاره یعنی دې خطر ته اشاره کوي. یعنی دا سړک په د ژمي په سپورت دلته یعنی په ژمي کې د ژمي سپورت ترسره کیږي یعنی د ژمي د هوا یعنی او سړک د شرایطو له امله په سړک کې واوره او یا یخک شتون لري. نو دې په خاطر باندې وخت چې لوبه کیږي حتما دلته سړک شوي یخک وي که نه واوره پې وي هغه څه وایي نو ته باید دلته ډېر احتیاط وکړې. نو دلته پوښتنه یې کړې چې worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen؟ یعنی تاسو باید د دې ترافیکي نښان سره څه ته پام وکړئ. auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird. څه معنا یعنی په سړک کې د ژمنی سپورت ترسره کیږي. مطلب یعنی auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird یعنی په سړک کې ژمنی سپورت ترسره کیږي. نو دا خو واضح خبره ده ژمي کې خو دا جواب چې ده صحیح ده. دویم جواب auf der Fahrbahn Schnee oder Eisglätte herrscht. دې دا معنا ده چې په سړک کې واوره یا یخ شتون لري. صحیح ده؟ دا جواب هم صحیح ده. شنی oder Eisglätte دا وجود لري دا صحیح ده. دا جواب هشت یعنی شتون لري. دلته ژمنی سپورت ترسره کیږي او یخک شتون لري. دا جواب صحیح ده. بل لیکلی چې Wintersport nur auf den Gehweg stattfinden او وای ژمنی سپورت چې دی فقط په چی باندې یعنی ژمنی سپورت یوازې د پیاده رو پر لاره ترسره کیږي. نه غلط ده. یعنی سړک باندې کې پیاده رو نه دا غلط. نو دې نه هم سوال کې چیرې اول او دویم چې دي صحیح. دا په یاد زده کوئ. داسې به زده کوئ. اول مهم چیرې تاسو کلم زده کړه کوئ اول به لوحه باندې ځان پوهیږئ دا لوحې څه معنا ده. دا سوال خو امتحان لپاره دا امتحان مهم نه ده. مهم دا چې ځوان مهم ده. هغه لپاره ځوان لپاره زده کوئ. worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen؟ یعنی تاسو باید دې ترافیکي نښان سره څه ته پام وکړئ. اول دا ده چې کوم ځوابونه صحیح دي. auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird دا جواب صحیح ده. او دویم جواب صحیح ده. auf der Fahrbahn Schnee oder Eisglätte herrscht. دا دو دانې صحیح دي او دا چې دا پیاده رو غلط ده. یعنی Wintersport nur auf den Gehwegen stattfinden دا غلط ده. صحیح ده. نو دې کې دا دو دانې صحیح دي. دا یو پکې غلط ده. یا اوس راځو لسم سوال ته اخیری سوال ته دې ویډیو اخیری سوال ته راځو. په دې سوال کې چې wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ دې دا معنا ده یعنی تاسو د دې ترافیکي نښان سره څنګه چلند کوئ. wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen یعنی څه رقم هغه verhalten کوئ. دلته وایي چې Geschwindigkeit vermindern
وای سرعت کا اول د زیاده لوحه وګورو لوحه باندې ځان پوي کو بیا غنور سبا سوال ترسو ګوره دا دلته چې لیکلي ګوره دا د خطر نښان دی اول د اسره علامه خو چې خطر نښان همیش د اسره علامه چې دا خطر نښان دی دې دا ما چې دوګونی ګولایانی دي اوله ګولایي بیا دومه ګولایي یعنی دو منحنیانی دي یعنی د ګولایي له امله د موټر انحراف کېدلی شي یعنی ته کدلته که چیرته ته ګولایي پمپ کوې د موټر انحراف کوي دغه نه چې کی سرک نه وځي نو باید مخکې له مخکې سرعت دلته چې کی چې دلته کله رسیږي او د لوحه دی ولیدله سرعت باید کم کړي ځکه دوه ګولایانې راځي صحیح ده مخکې له مخکې باید سرعت کم کړي یعنی مقابل کوم موټر چې اخوانه راځي مقابل ترافیک ممکن دغه منحنی چې کی لنډه کړي فرض کته دی خوانه روانه هغه موټروان کوشش کوي فرض کاغه د په دې سرک را روان دلته کوشش کوي چې د سرک نه ونوځي کوشش کوي چې تاپ طرف راسي نو کته دلته تیزه تم یو منه یو خوانه هغه یو منه سي تاپ سرک راسي نو چې کیږي ټکر رامنځته کیږي نو کوشش وکوي هر ځکه ځان یو من نه کوي نیم منه هم باز وخت کوي صحیح ده نو دلته باید ډیر فکر سرعت هم باید کم Ja, wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? وای تاسو د دې ترافیکي نښان سره څنګه چلند کوئ Geschwindigkeit vermindern یعنی سرعت کم کړئ möglichst weitrecht fahren یعنی هڅه وکړئ چې تر ټولو ښی اړخ ته یعنی لاړ شئ یعنی که چیرته موټر چلوي کوشش کوئ په خپل طرف ځئ ځکه خو نه موټر بیا راځي په خپل طرف د ګولۍ کې لاړ شئ صحیح ده او دلته وایي چې gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen یعنی سملاسي د ښی اړخ منحني څخه وروسته تیز سرعت واخلئ نه دا غلط ده یعنی ته که اوس د یو ګولۍ نه تیر سي نو دلته چې سرعت واخلو ته بله را روانه ده نو ته دلته بیا ټکر کوي یا د منحراف کوي یا بل موټر وهي او یا چې د سرک نه وځي نو نه دا جواب غلط ده دی کې اول جواب او دویم جواب صحیح Geschwindigkeit vermindern möglich weitrecht fahren دا لس سواله به داسې زده کوي لکه اوبو غوندې چې دا وګورئ اتومات ځوابونو باندې پوه شئ کوم ځواب صحیح ده صحیح ده او بله خبره درته دا کومه چې دا وګوره زه دوه دانې یوټیوبونه لرم زه صبر وکړه زه اوس ښه دوستانو ما تاسو ته ویلې موږ دوه یوټیوبونه لرو یو چې دی دویچ متحنن ده یو چې دی فیغوشاین متحنن ګورئ دواړه درته ښیم ګورئ تاسو چې کله هم د یوټیوب ته راسئ په دې یوټیوب کې موږ او تاسو ګورئ زه درته کوم شی وایم هغه ته باید متوجه ګوره تاسو چې کله ولیکئ فیغوشاین متحنن اتومات تاسو دا یوټیوب پیدا کړم مخکې دا جرمني ژبه زده کړې په خاطر کړی او چون د جرمني ژبې لپاره دویچ متحنن سره ده اوس دا فیغوشاین متحنن نو کوم دوستان چې غواړي فیغوشاین واخلي نو دغه ویډیو اوس تاسو ګورئ دا به ان شاء الله په دغه یوټیوب دیزي کې به نور به ویډیوګانې دیزي کې ګورئ نو مخکې چې کوم د جرمني ژبې درسونه ورکوي ټول دې کې پراته پلی لیست کې پراته خو دې نه بعد به دا یوټیوب صرف د چی لپاره وي د فیغوشاین لپاره وي یعنی په پښتو ژبه باندې فیغوشاین متحنن سره او دې نه اخواته هغه بل کوم یوټیوب چې جرمني له حنان سره دا بیا چې ده دې کې بیا صرف جرمني ژبې درس ده دلته چې ده جرمن پښتو په نوم ده سره سوري زه به دا اصلي غیر ته راوړم او بخښئ غلط شو دغه ویډیو دا وګورئ دا د جرمني ژبې زده کړه به دویچ متحنن سره وي صحیح ده دلته دویچ متحنن دا یوزر نیم ده صحیح ده نو جرمني ژبه به په دې یوټیوب کې وي صحیح ده کوم دوستان چې غوښتل دې نه سکرین شاټ واخلئ او فیغوشان به په دې کې وي دې نه بعد په ټول فیغوشان ویډیوګانې دې نه بعد موږ درسونه شروع کیږي هغه دوستان چې علاقمند دي که هغه خارج دغه هیواد کې دي یعنی مطلب اتریش کې دي یا سویس کې دي او که په جرمني کې دي او که خپله جرمني کې وي نو ټول د دې دوه موږ هدف دا ده د دې یوټیوبونه چې پښتو ژبې ته خدمت وشي موږ ژبه ډېره وروسته پاتې ده جرمني کې ټولو ژبو ته خدمت شوی موږ ژبې ته نه ده شوی موږ خاص هدف همدا ده خپلو افغانانو ته خدمت کوو او خپلو ژبې ته خدمت وکړو موږ خاص هدف پکې همدا ده د ټولو نه نړۍ مننه دوستانو دغه ویډیو کې حتما خپل کمنټ ولیکئ چې ما چې کوم وعده کړې ده ترسره کړه خپل نظر حتما دې ویډیو ته ورکړئ زه تاسو د نظر په هیله یم ځکه تاسو ملاتړ ماته ډېر ضرور ده او ډېر مهم ده ډېره مننه کور ودان او د الله په امان
ښه وخت ښه شېبې ولرئ. السلام علیکم. بله ویډیو به انشاءالله را روانه وي.